اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر روز موږ د وینډوز 11 پروګرام د وینډوز 11 په معرفي باندې خبرې کړې، درته معرفي کړی مولو او انسټالیشن به ان شاء الله په د وینډوز په اخر کې کوسای سو. نو اوس موږ تیر روز دغه وینډوز معرفي کړی ولو مکمل او ډیسکټاپ سب هم درته معرفي کړی ولا آیکنونه پیژندلې او ټسبار خاتم پیژندلې او کویک لانچ او نوټیفیکیشن یې مکمل باندې خبرې کړې. نن راځو په وینډوز 11 کې اولنی پروګرام چې د ورپاټ په نامه ده، دا د ورپاټ په نامه پروګرام ده. په دې باندې خبرته کوم چې دا به شروع کوو. سو دا ورپاټ پروګرام دا اوس اول په دې درته غږم په څو طریقو سره مخ کولای سو ورپاټ پروګرام راخلاص کو. تر ټولو نه اول ګوري دلته د سرچ پلی د په ګوره کلیک وکړه، نو دلته موږ ته سرچ کا سرچ راځي. د سرچ خبرو سره تاسو نشته کې چې ورپاټ کله چې نشته کلاندې ګور راغی یا انټر وه یا فقط کلیک وکړئ. کلیک څخه به وروسته تاسو ته ورپاټ پروګرام راخلاص شي. سو یوه طریقه. دوهمه طریقه که چیرته مثال بیا غواړئ چې دلته راولئ، لکه دلته چې موږ مثال دغه ګوره ریکارډر هم راوستلی، مثال مایکروسافټ ایج د یوزر، مثال دلته ګوره مختلف شیان د سټارټ هر شی مثال د وجه کې د کویک لانچ په نامه یې ده که نه. غواړئ چې مثال دلته راولئ نو بیا به راځئ سټارټ بټن به وکړئ. له سټارټ بټن څخه به وروسته دلته ورته سرچ کوئ چې ورپاټ پروګرام دی مافکار ده. ورپاټ پروګرام کله چې سرچ کړو ورپاټ پروګرام راغی، په دې به رایټ کلیک کوئ. رایټ کلیک څخه به وروسته دلته فین ټو ټس بار باندې کلیک کوئ. فین ټو ټس بار کله چې کلیک وکړو دغه سټارټ منو بنده کړه. ګوره دلته ورپاټ پروګرام را سره اضافه کې اضافه نه شو. یو کلیک وکړه، کلیک څخه به وروسته ګوره تاسو دغه ورپاټ پروګرام راخلاصي. صحیح سو. درېمه طریقه هم درته ښیم، نورې طریقې ان شاء الله راتلونکي پروګرامو کې به وایو. تاسو به سټارټ بټن ونیسئ او آر به پریس کړئ. سټارټ بټن یا د وینکي بټن چې موږ ویلی، ګوره دلته سټارټ بټن په نامه دی یا د وینکي په نامه هم زیات خلک یادوي. نو سټارټ بټن آر به فقط سره پریس کړئ، ران پروګرام به تاسو راخلاص دی. ران پروګرام کې به تاسو ولیکئ چې ورپاټ څخه وروسته انټر کړئ یا وکړئ، اتوماتیک تاسو ته ورپاټ پروګرام راخلاصيږي. صحیح سو. نو زه اوس دا راځم په سکرین درته ښیم چې سټارټ بټن کوم یو ده او آر کوم یو ده. ګورئ موږ دغه لکه څنګه چې په کمپیوټر کې کیبورډ لرو، دا هم په یغو شکل سره کیبورډ ما درته راخلاص کړو. دا بټن د سټارټ په نامه یې د وینکي په نامه یې، دا به پریس کړئ او دا به ونیسئ. یغو سره به تاسو آر پریس کړئ. کله چې آر سره پریس کړو تاسو ګورئ رن پروګرام راخلاص کړ، راخلاص نه سو. نو تاسو به دلته ورته ولیکئ چې ورپاټ هم ورته ولیکو، یغو سره به اوکې کړئ یا به هم انټر کړئ. تاسو ورپاټ پروګرام راخلاصي. کله چې یو ور دلته یو شی کې ولیکل، مثال ورپاټ کې ولیکو، هغه دلته ذخیره کیږي، ورسره لیست کیږي. ګوره دلته ورپاټ لیست څو کنه سو اس کا مثال پینګ ټری او سی ام ډي دا ټول هغه سول لیست ول. صحیح سو. کله چې دا ورته انتخاب کړه دا به کې به تاسو به ورپاټ پروګرام راخلاص. صحیح سو. نو دا سکرین کیبورډ هم بندوم، بیرته ورپاټ پروګرام هم له دې ځای بندوم. نو راځم بیرته له سټارټ منو څخه راخلاصوم ورپاټ ورپاټ پروګرام راخلاص کوله. کتیر ورځ موږ ویلو تعریف نیم خبره کړې وکنه. نو اول څه دا ترته معرفي کوم، مثال سرتان سي ورپاټ پروګرام. نو دا ما بیان تر مثال ورتان سي د مایکروسافټ کمپنی تولید شوی پروګرام دی چې د ډیزاینر خط لپاره استفاده کی. صحیح سو. دغه لکه مثال زیات تعریفونه دا هم لري، لکه کمپیوټر چې مثال خلک یو استاد یو رقم تعریفوي، مثال بل استاد بل رقم استفاده کوي تعریفوي. مثال دا هم په دغه شکل سره مختلف تعریفونه لري. خو راځه تر ټولو ساده تعریف دا ده چې دغه دلته ګوره ورپاټ پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ تولید شوی پروګرام ده چې د ډیزاینر خط لپاره استفاده کیږي. صحیح سو. یو وروسته د په پیژندنه کې کوم شیان ډېر مهم دي. اول دلته ورته لیکن مثال ټایټل بار ډېر مهم ده، باید له ټایټل بار څخه موږ پیژنو. ورته لیکن ټایټل بار ورته لیکم. اوس ټایټل بار کوم یو ته ویل کېږي؟ موږ دغه اولنی خط لرو، دا د ټایټل بار په نامه دی، ځکه هر پروګرام چې راخلاص کړو دا ټایټل بار خط لري. ګوره په سر کې نوم راځي، ډاکومنټ بلکم ورپاټ پروګرام. نو دغه نوم خپل راځي. دا اوس له دې نه موږ پیژنو چې دا ورپاټ پروګرام ده.
بل دلته لري کنټرول بټنز لرو، کنټرول یا د کاپشن بټنز په نامه لرو، سیدا بټن لرو دا د کنټرول یا د کاپشن په نامه یادېږي. صحیح سو دا درې بټن لرو دې نه پیژندلی شو. دا هر یو ځان ته وظیفې لري چې انشاءالله راتلونکي درسو کې به ووایي. صحیح سو د دې نه پیژندلی شو. بل چې دلته مینو بار لرو، مینو بار څخه پیژندلی شي. مثال ورپاټ پروګرام کې تقریبا دلته درې مینو لري، فایل مینو، هم مینو او وی مینو. راتلونکي وورډ او اکسل پروګرامو کې ډېرې زیاتې مینوې راځي، دې ته مینو بار ویل کېږي. اصل کې مینو هغه ټول کېږي چې د لیست په شکل سره خلاصي، لکه دا دغه ته چې دا ټاب ویل کېږي، هم ټاب او ویو ټاب. صحیح سو د هغه وروسته رایبون لرو. له دغه سر نه ګورنه ولې مثال تر اخره پورې موږ یو خط لیکلی غواړو چې مثال دې ته ډیزاین ورکړو، بولډ لیکئ، ایټالیک لیکئ مثال، یا هم بیرته دا ورته ښکوو راځو. دلته مثال سایز چې هغه ورته مثال چینج راځي، دلته فونټ ورته چینج یا مثال سایز غټوي او کوچنی کوي. نو دې ته له دغه سر څخه نیولې تر اخره پورې درایبون په نامه یادېږي. ول رولر یعنې خطکش لرو، چې دا ګوره دلته فقط هوریزنټل خطکش لرو چې دا د رولر په نامه یادېږي. یعنې له دې نه پیژندلی شي مثال دغه ورپاټ پروګرام ده. بل دلته د سټریټ بار په نامه یو خط لرو. ګوره دا لاندې د سټریټ بار په نامه دی چې موږ کولی شو دې څخه زوم اوټ او زوم ان کو. یعنې دا کومه صفحه چې دا کوچنۍ او لرې کلیک په کوو ګوره کوچنۍ کېږي، مثبت باندې کلیک کوو بیرته لرې کېږي. چې په وی منو کې هم دلته لرو زوم ان باندې کلیک کوو ګوره نږدې کېږي، او زوم اوټ باندې کلیک کوو بیرته کوچنۍ کېږي چې نورمال حالت یې 100% ده. صحیح سو دغه معرفي ولې غوره سره ځم د ورپاټ پروګرام باندې پرایبون باندې شروع کوم. ناول زه ورډ پروګرام ته ځم. ورډ پروګرام ته کله چې ولاړم یو څه لیکنه کوم، د لیکنې څخه وروسته به هغه تاسو ته راکاپي کوم او ورپاټ پروګرام کې به کار وکړو. دا لیکنه ما کړې ده، اوس راځو مثال دا لیکنه م کله چې وکړه اوس دا مکمل ډیلیټوم او دلته درته پیسټ کوم. دې لیکنه باندې زه اوس تمرین کوم. مثال یو عنوان هم ورکوم افغانستان په نامه. اوس راځو دلته اول چې دا که چېرته غواړئ چې دا کوم عنوان تاسو لیکلی یا دا کوم خط مکمل څه لیکلی، دلته اول چې دا پونټ فامیلي لرو. غواړئ چې مثال د دې پونټ چینج کړئ، سایز پونټ چینج کړئ، نو پونټ فامیلي باندې کلیک کوئ. دلته به کلیک نه کوئ، د نقطه باندې به کلیک وکړئ. د هغو څخه وروسته مختلف پونټونه راځي. ګوره لاندې راسي مثال فرته ګوره دا مختلف پونټونه دي. هر یو چې تاسو ترې خوښ وي مثال فقط په هغو به کلیک کوئ. ګوره دا خط په هغو پونټ تبدیل شو، تبدیل نه شو. یا مثال ورته چې په دغو پونټ تبدیلوم، ګوره په دې پونټ تبدیل شو. او بل چې دا سایز ده، سایز یې څومره یې اوس ګوره 11 ده. کوای شي مثال د دې سایز یو څه زیات بیا به تاسو دلته په دې نقطه باندې کلیک کوئ. له اتو څخه کولی شئ تر 2 پورې سایز ورته ورکړئ، خو له 2 څخه یې نشئ غټولی او له اتو څخه یې هم کوچنی کولی نه شي. خو بیا هم که چېرته مثال وایسې نه زه له اتو څخه کوچنی کوم او یا یې له 2 څخه غټوم، نو که غواړئ چې له اتو څخه کوچنی کړئ، نو دلته ګوره د شیرینګ پونټ په نامه اپشن لرو، په دې باندې به کلیک کوئ. ګوره هغسې د تقریبا بیخي کوچنی کېږي تر 1 پورې رسېږي. نو دلته ګوره تاسو ته نه ښکارئ. په وینډوز 9 او 10 کې دلته تاسو ته ښکاري چې مثال ان تر 1 پورې رسېده، دلته تاسو ته نه ښکاري، 8 ښکاري. که چېرته بیرته په ګروپ پونټ باندې کلیک کوو، نو دا بیرته غټېږي، یعنې تقریبا دلته اوس هم هغه 8 ښکاري. که چېرته مثال دلته 2 ورته انتخاب کړي 2 ویاستو که نه، داسې ورته انتخابول 2 وي نه تقریبا اوس 100 ته ځي یو مخ. صحیح سو نو دلته اتوماتیک هم تاسو ورته لیکلی شئ. مثال زه ورته چې دا 100 هغه کراته ګوره 100 سو. او که چېرته مثال ورته چې نه 100 نه، دا بیرته په څوکه په 8 پونټه کې 8 ورته ولیکه 8 ته ځي. او که مثال ورته لیکئ چې نه دا بیرته 11 که یا 12 که چې بیرته نورمال حالت انټر که ګوره بیرته به خپل حالت ته راځي. سر خو خلاص تر جې. بل راځو بورډ لرو. بورډ څه کار کوي؟ راځم دغه خط بیرته دلته ورته مثال یو اریال فونټ چینج کړه چې په هغو کې ښه معلومېږي. اوس دا کوم خط چې موږ لیکلی غواړئ چې مثال د یو څه ډبل یې، نو دلته بورډ باندې لرو. بورډ باندې کلیک وکړئ، یو څه ډبل شو که نه شو ډبل. غواړئ چې مثال بیرته خپل حالت ته لاړ شي، بیرته دې باندې فقط یو کلیک وکړئ، بیرته به خپل حالت ته راسي. او که چېرته مثال وایي چې دا د ایټالیس یو څه د کوږ وي، کلیک په ایټالیس باندې وکړئ، ګوره داسې یو څه کوږ شو. او که نه غواړئ چې کوږ دې شکل سره نه، دا بیرته غیر فعاله کړئ، بیرته به خپل حالت تلاسي. انډرلاین کې چېرته غواړئ چې مثال یو ځای مشخص ځای مثال هر څومره جسته انتخاب کړئ، غواړئ چې د دې لاندې یو خط راسي، انډرلاین باندې کلیک وکړئ، ګورئ دغه لاندې یو خط راغی. صحیح سو دا د انډرلاین په نامه یادېږي. او کوای شي نه مثال دا مې هم نه د په کار کلیک کول، د کلیک څخه به وروسته دا بیرته خپل حالت ته راځي. بلکې چېرته مثال تاسو ته دغه کوم کتاب مثال یو چا درکړی یا هم مثال دغه ورځپاڼه هر شی چې ده مثال تاسو ته یو چا درکړو، تاسو په دې کې وګورئ کوم ځای غلط ده، تاسو هغه ماته په نښه کړئ.
نو تاسو دلته د ګالریز په نامه دا یو لغت دا غلط ده غواړئ چې مثال دا ورته نښانه کې کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته دلته په شیرینګ ترات باندې کلیک وکړه له هغه وروسته په دغو هغه باندې داسې یو خط راولي په مابین باندې یعنې دا ډېر غلط معنا ورکوي که چېرته زه مثال دا یو څه رانږدې کړم اوس ګوره تاسو ته ښکارېږي په دې په مابین خط راولي یعنې دا لغت چې ده غلط ده که غواړئ چې نه دا بیرته خپل حالت ته لاړ شي دا به بیرته انتخاب کړي نو دلته به کلیک وکړي دا به بیرته خپل حالت ته لاړ شي له هغه وروسته موږ دلته دوه اپشن لرو چې مثال سبسکرایب ده او دلته چې ده سبسکرایب ده که سوپ سبسکرایب ده که چېرته مثال غواړئ دا د ریاضیکي فرمولو لپاره استفاده کړي مثال زه راځم دلته ورته لیکم چې ایکس په توان د دوه یا ایکس په قاعده د دوه اوس مې ایکس ولیکو او دلته مې ورته چې ایکس په توان د دوه یا ایکس په قاعده د دوه نو اوس خو دا نه په توان سول او نه هم په قاعده سول که غواړئ چې مثال دا په توان په قاعده کې نو په راځي به فقط تاسو به دا دوه انتخاب کوئ انتخابېدو همیشه زده دی ګوره دلته مثال کلیک وکړئ یو جای انتخاب وکړئ زه غواړم چې دا جای انتخاب کړم تاسو دلته کله چې کلیک وکړو کلیک هم دلته چې وکړو دغه بټن به ونیسئ ګور راست کلیک که چېرته تاسو سره ماوس اوسئ دا به داسې کلک ونیسئ داسې کش کړئ پورته دا جای درته انتخابوي او که چېرته دا د کمپیوټر خپل ماوس ګوره په دې دلته بیا کلیک وکړئ تاسو بیا دلته کلیک چې وکړو دغه بټن به ونیسئ دا بټن ونیسئ نو داسې کش کړئ په شکل سره صحیح نو هغه که یو حرف که دوه حرف ګوره یو حرف هم ورته انتخابولی شئ دلته کلیک وکړه مثال فقط اس انتخابوي مثال داسې راځه هر یو انتخابولی شئ صحیح شو په دغه طریقه به تاسو سلیکشن کوئ له هغه وروسته دغه دوه فقط ورته انتخابوم کله چې دا دوه ورته انتخاب کړو اوس غواړئ چې دا په توانو په قاعده کې نو بیا راځو مثال دا دوه مې انتخاب کړل له دوه څخه وروسته دلته ګوره کلیک کوم اوس دا په کوم شکل سره قاعده شو او غواړئ چې دا په توان کې دا دوه ورته انتخاب کړو دې باندې کلیک وکړو اوس فتوان کړه یا هم موږ په پښتو ورته لیکو الله جل جلاله سیده الله جل جلاله هم ولیکو غواړئ چې مثال دا جم یو څه کوچنی سي یو څه پورته ولیکي دی الله جل ولیکل چې دی الله جل جلاله نو جم فقط انتخاب کړل دلته کلیک وکړو هم یو څه کوچنی سي یو څه پورته ولیکل څه لکه زیات کتابو کې سم لیکلې سي سو دی غوړ سره راځو دلته ټیکس کلر لرو کې چې مثال غواړئ یو خط رنگ ورکې کوم رنگ دا ټول رنگ ورته انتخابوم له غوړ سره راځو دلته ټیکس کلر لرو غوړ سره مثال کوم رنگ ورته انتخابه راځه سور ورته انتخابه مثال د زیرو ورته هر رنگ خوښ رنگ هغه ورته انتخاب ګوره اوس رنگ چین سو کې نه سو او یا که هم له دې رنگو څخه د خوښ نه یو مور کلر باندې کلیک وکړئ غوړ سره بیا مثال راځه هر رنگ سره انتخاب هغه رنگ ورته انتخاب ولسی او کوس نه دا خو خط رنگ د غوړ سره مثال بیک گراوند ته رنگ ورکې نو بیا راځي په ټیکس هایلایټډ کلر نه به استفاده کوي مثال بیک گراوند ته کوم رنگ ورکې هغه سور ته انتخاب که هر رنگ سور ته انتخابو اوس بیک گراوند یو رنگ واخستو برته ټول انتخاب که غواړئ مثال برته خپل حالت تر سینې رنگ نه غواړئ نو برته راځي دلته به نو کلر ته انتخاب او زه ګوره بیک گراوند رنگ برته لري شو بس ته زه مخته بس تر دې نو دغه د وینډوز 11 یو پروګرام اولنۍ نه بلکې دوهم درس کې ورپاټ پروګرام درته معرفي کو پر خلاصېدلو خبر ته وکړلې او یو څه کم درس هم پکې ویل سې سو پر ایبن باندې خبره کې سبب ان شاء الله مخت رایبن ولو او دې سبب یو څه درس زیات مشکل خو نشته سوال پوښتنه هم نه لري